السلام علیکم. احمد افیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو په واتساپ باندې ما د سلګونو میسیجونه شوي چې اکثرا پکې یو پوښتنه شوي چې د کابل او دوبۍ پروازونه څنګه شول، کله خلاصیږي، کم پرواز کابل نه دوبۍ ته تر اوسه پورې راغلی او کنه. او بل سوال به چې زیات کیدو هغه د غرامو یا جریمو په اړه کم چې سمو د مخکې د معاف کولو اعلان ورته شوی و. نو د دې واړو پوښتنو جواب لپاره دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. تر ټولو نه مخکې یو خبرتیا درته وړاندې کومه. هغه څوک چې زما ویډیو خپلو پاڼو کې خپروي بغیر د اجازې نه هغو واړو ته خبر ورکول کیږي چې سر د نن څخه کم چا ویډیو احمد افیشل یوټیوب چینل څخه ډاونلوډ او په خپلو پاڼو کې خپره کړه هغو باندې زه د کاپي رایټ ریپورټ کومه. که چیرې هم د دوی آی ډي یا پاڼې ته نقصان ورسېدو د کاپي رایټ ریپورټ په صورت کې د دوی آی ډي بلاک کیدی شي. نو دوی واړو ته خبر ورکول کیږي چې بغیر د اجازې نه که چیرې هم چا د احمد افیشل یوټیوب چینل ویډیو خپره کړه نو دوی باندې به کاپي رایټ ریپورټ کیږي. که چیرې هم د دوی آی ډي ته کوم تاوان ورسېدو هغوی په خپله ذمهوار دي. نو زما د خپلو دوستانو څخه هم هیله ده کم چا چې زما ویډیو د احمد افیشل یوټیوب چینل نه علاوه په کوم بل ځای کې ولیده نو ستاسو څخه مې هیله دا ده چې دا کم واتساپ نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري د هغې پیج آی ډي ما ته سکرین شاټ راولیږئ. او بله خبره ده چې کومې ویډیوګانې په کومو نورو صفحو یا پاڼو باندې خپریږي هغه واړه د اعتبار وړ نه دي ځکه کیدای شي چې دوی په هغو کې ایډیټ کړی وي او زما خبرې ایخوا دیخوا کړي. نو کوم څوک چې احمد افیشل یوټیوب چینل څخه علاوه په نورو ځایونو کې د ویډیو ګوري هغه د اعتبار وړ نه ده. خراب شو خپلو معلوماتو ته زیات دوستان د یو پوښتنه کوي چې کابل دوبۍ پروازونه څنګه شول، آیا کوم پرواز کابل نه دوبۍ ته تر اوسه پورې شوی او داسې نورو پوښتنې د پروازونو په اړه شوي. نو دې پوښتنې په جواب کې به ووایم چې څو ورځې مخکې ما د هوایي شرکتونو ویب سایټونه چیک کول چې په هغې کې ایرارې 14 تاریخ نه د کابل او شارجې پرواز ورکړی و په سیسټم کې او پلای دوبۍ د شپږمې میاشتې 18 تاریخ څخه ورکړي وو. د دې نه مخکې هیڅ کوم هوایي شرکت پرواز په سیسټم کې نه و ورکړی. ما د آریانا هوایي شرکت ویب سایټ هم چیک کو خو دوی په شپږمې میاشت کې هیڅ کوم پرواز اعلان نه و کړی او اماراتس ایرلاینز ویب سایټ ما هم چیک کو دوی هم کوم اعلان نه و کړی. خو نن چې ما د ویب سایټونه چیک کړل په دې کې پلای دوبۍ چې 18 تاریخ نه کم پرواز اعلان کړی و هغه اوس اول جون ته اوښتی دی. دلته تاسو وګورئ هیڅ پرواز نشته. که څه هم څو ورځې مخکې دا ځایونو کې پرواز اعلان شوی و خو اوس هیڅ پرواز اعلان نه دی شوی. نو دلته تاسو وګورئ دوی خپل پروازونه کم چې کابل او دوبۍ دي د 9مې میاشتې اول تاریخ ته اړولي دي او ورسره ایر عربیا ویب سایټ ته به راشو. دلته تاسو وګورئ مخته هیڅ پرواز نشته. که څه هم د 14 تاریخ باندې څو ورځې مخکې اعلان کړی و او اوس به راشو 14 تاریخ ته. دا وګورئ دلته هیڅ پرواز نشته. را به شو اول تاریخ ته. دا وګورئ دلته په اول تاریخ باندې کابل شارجې پرواز شته او ورسره را به شو اماراتس ایرلاینز ته. دلته وګورئ د اول جولای څخه مخکې هیڅ پرواز نشته خو اول جولای باندې کابل دوبۍ پرواز شته او ورسره را به شو آریانا هوایي شرکت ویب سایټ ته. دلته تاسو وګورئ 18 13 19 شلم ته هیڅ پرواز نشته د کابل دوبۍ. نو دلته وګورئ دلته په اول تاریخ باندې نشته خو دوهم تاریخ باندې کابل دوبۍ پرواز ورکړی دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې کابل او دوبۍ پروازونه به د 9مې میاشتې اول تاریخ څخه میلاویږي. که څه هم دوبۍ ایرپورټ د شپږمې میاشتې په اول تاریخ خلاص شوی دی او ډیرو نورو هیوادونو څخه پروازونه راغلي دي خو د افغانستان څخه کوم معلومات چې هوایي شرکتونو په خپل ویب سایټونو باندې خپاره کړي دي داسې معلومیږي چې د 9مې میاشتې اول تاریخ څخه دوی خپل پروازونه شروع کوي. نو هغه دوستان کوم چې وطن کې پاتې دي هغه به د ټیکټ اخیستلو نه مخکې رجسټریشن کوي کوم چې د په اړه ما تیرو ویډیوګانو کې هم یادونه کړي او د رجسټریشن په اړه به زه نوی ویډیو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې تاسو ته خپاره کوم چې څنګه به خپل ځانونه رجسټر کوئ. خو هغه څوک چې رجسټریشن نشي کوئ د کمې شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري تاسو کولی شئ چې وطن کې په دې شمېرو باندې ټلیفون وکړئ خاص کر په خوست کې ولې چې زه فعل په خوست کې یم او تاسو کولی شئ چې ما سره تماس ونیسئ. نو ستاسو لپاره ما سمارټ ټایپینګ سنټر په نامه یو دفتر خلاص کړی کوم چې په خوست کې دی. تاسو کولی شئ چې دلته راشئ او خپل ځانونه رجسټر کړئ او هغه دوستان کوم چې د خوست څخه بهر دي دا کمې شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري تاسو هم کولی شئ چې ما ته ټلیفون وکړئ او خپل ځانونه رجسټر کړئ. دلته به یو خبر یادونه وکړم کوم چا چې رجسټریشن کړی دی که دوی ته ما کړی دی او یا کوم بل ایجنسۍ کې کړی یا کوم ملګري ورته کړی دی نو په هغې کې زیاتو خلکو ریکویسټونه ریجیکټ کیږي اکثر هم د پروازونو نشتون له وجې ولې چې کله هم رجسټریشن کوئ هلته پرواز تاریخ غواړي او وخت یې غواړي. که څه هم ما چې کوم رجسټریشن کړی هغو کې ما دقیق وخت ورکړی خو اوس چې ما سیسټم چیک کړ چې کوم دی څو ورځې مخکې ورکړی هغه اوس په سیسټم کې نشته. نو ما د ستاسو واړو څخه هیله دا ده کوم څوک چې رجسټریشن کوئ هغه تاریخ او وخت لازمي وګورئ تر څو ستاسو اپلیکیشن ریجیکټ نشي. نو زه تاسو ته یو ځل بیا وایم چې هغه دوستان چې په خوست کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي دوی ته چې د کمې شمېرې
په سکرین باندې ښکاري دوی کولی شي چې ما سره په دې شمیرو باندې تماس ونیسي. خراب شو بلې پوښتنې ته کم چې د مخالفو په اړه دی که څه هم ما تېرې ویډیوګانو کې بار بار د دې یادونه کړي د کمې ویزې مخالفت چې څو ورځې مخکې معاف کولو اعلان شوی دی خو هغه کې هغه خلک شامل دي کم چا چې 2020 کال د درېیمې میاشتې څخه مخکې مخالفه راغلي که دوی ته خپل ارباب یا کمپنۍ ویزه کینسل کړي او اماراتو کې بند پاتې شوي یا په ویزټ باندې اماراتو ته راغلي او دوی په اماراتو کې بند دي او دوی پسې اوس په زرګونو مخالفه راغلي هغه کولی شي چې د 8 میاشتې 13 تاریخ پورې د اماراتو څخه بهر لاړ شي او یا که غواړي چې دوی ویزه ولګوي هغو لپاره دوی نږدې ټایپینګ سنټر والا ته ورشي د ویزې په لګولو کې به هغه دوی سره مرسته وکړي. ښه دلته یو پوښتنه ده چې اکثر هم دوستانو مخالفین چې کړي دي دوی ته په سیسټم کې ښایي نو دوی لپاره به زه دا ووایم چې کم چا پسې مخالفین دي او غواړي چې وطن ته لاړ شي د دوی لپاره تر اوسه پورې کوم دفتر ته د تګ ضرورت نشته دوی د ډایرکټ ایرپورټ ته لاړ شي او ایرپورټ کې به دوی ته د تلګ اجازه ورکوي کېږي او دلته یو خبره یادونه کول ضروري بولم چې هغه دوستان په دې وخت کې د امارات څخه بهر لاړ شي هغه به نه ممنوع کېږي مطلب هغه په راتلونکي کې هم کولی شي چې اماراتو ته بیرته راشي. نو الله دې وکړي چې تاسو دا پوښتنې حل شوي وي د نورو معلوماتو لپاره تاسو احمد افیشل یوټیوب چینل تعقیبوئ ولې چې د دې له لارې تاسو ته زه دا معلومات خپروم که چیرې تاسو دې چینل ته نوي وئ د ځانو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک یې ضرور کړئ. نور مو په الله سپارم د الله په امان.